سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې آیا هر کله چې موږ له وفي کور راکړي آیا زه کولی شم چې دغه کور پرېږدم؟ ځکه نوی قانون دا دی چې هر کله ته دغه کور پرېږدې نو تا باندې د چې کوم وفي روپۍ درکوي هغه هم در باندې بندېږي او ستا چې کوم اشغانس مالادي ده هغه بیمه هغه هم در باندې بندېږي. نو بعضې داسې ملګري چې هغه دا پوښتنه کوي چې زما هلته خپلوان دي، آیا موږ کولی شو چې خپلوانو سره واوسېږو او دغه چې کوم کور موږ ته راکوي دا رد کړي؟ بالکل دوی کولی شي. که چېرې یو کس وي د هغه ورور دلته وي، مثال پاریس کې او هغه له بل ښار کې ورکړی، که دغه ورور سره چېرته لاړ شي په وفي کې یو فورمه ده هغه ډکه کړي، امضا ورته وکړي، د ذمهواري یو قسم والي، بل د ورور سره د پاریس کې مثال ځای د دومره عایدادي چې دی وساتلی شي، نو بالکل دی ورسره پاتې کېدلی شي، د وفي کور دی بیا رد کولی شي. په دغه کیس کې د هلک باندې نه روپۍ بندېږي او نه یې بیمه بندېږي، نو بیمه به هم ورته راځي، روپۍ به هم ورکولی کېږي، هېڅ مشکل نشته. ولې که تاسو څوک ولرئ چې هغه ستاسو ذمهواري واخلي، ذمهواري په دې معنا باندې چې یو کس دی هغه سره په کور کې ځای هم شته، هغه دومره عایداد لري چې تا وساتلی شي او هغه بیا تا سره ځي وفي کې چې کوم د یو فورمه ده هغه ډکېږي، هغه فورمه هلته هغه امضا کوي، ستا ذمهواري اخلي، نو بالکل ته ورسره بیا هغه ملګري سره په هغه په کور کې پاتې کېدلی شي. بیا نه ستا بیمه په دغه حالت کې نه ستا بیمه بندېږي او نه ستا روپۍ بندېږي، تا ته بیمه هم راځي او تا ته روپۍ هم راځي. مننه ملګرو، که د چا هر څنګه کوېسچن وي تاسو خپل کوېسچن په یوټیوب کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ، انشاءالله زه به په خپل وخت ستاسو د کمنټ خامخا جواب درکوم. مننه.